السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې مو ستاسو پر وړاندې pair of words راوړي، یعنې د الفاظو جوړې. pair of words هغې الفاظو ته وایي چې هغه هم آواز وي خو هم معنا نه وي، یعنې د هغې پرونسیشن او تلفظ یو شان وي یا یو بل سره نږدې وي، قریب وي، خو معنا د هر یو چې دی هغه جدا وي. نو په دې درس کې هم موږ یو شپږ words راوړي دي چې هغه خپلو کې pair دي، یعنې یو قسم چې دی په آواز کې یو جوړه شان ده ټول. اول نمبر دی موږ سره fair. fair معنا جایز، لکه موږ وایو this is not fair، دا نه دی جایز. this is not fair، دا نه دی جایز. او دویم نمبر موږ سره دی fair، همدغه رنګې تلفظ د دغې هم دی، هغې کې موږ سره FARE دی. نو دا fair موږ سره وایي کرایې ته. fair کرایه، لکه موږ وایو what is the fare، what is the fare، څه کرایه ده، یعنې کرایه څومره ده. دا خو شو موږ سره F والا fair. او دا دریم نمبر چې موږ سره دی pair، په دې کې به موږ سره شونډې بندېږي، چونکې دلته پی ده، په پی کې شونډې بندېږي او سا بهر نه وځي. په F کې سا بهر وځي، لکه موږ وایي fair او په دې کې پی کې سا بهر نه وځي، موږ وایي pair. لومبی PAIR دی، pair وایي جوړې ته، جوړه، لکه موږ وایو two pair of shoes، دوه جوړه بوټان. two pair of shoes، دوه جوړه بوټان. او دا بل pair چې دی PARE، pair معنا پرې کول یا تراشل، او یا د سپینولو په معنا باندې هم راځي، لکه موږ وایو pair د ایپل، مڼه پرې کا، په دې معنا هم راځي. او موږ وایو pair د ایپل، مڼه سپینه کا، په دواړو معنو باندې دا راځي. او بل موږ سره دی fear FEAR، fear معنا ویره، لکه موږ وایو always fear الله، همیشه له الله یره کوه. او بل موږ سره pear وایي نشپاتۍ ده، لکه موږ وایو I ate pear، ما نشپاتۍ وخوړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو ویډیو کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.